دا یې ورور تپوس کړی دی، وایي زه په بار ملک کې اوسېږم او زه په داسې ښار کې یم چې هلته د مسلمانانو داسې ټولنه او جماعت نشته دی چې زه په هغه کې داسې څوک پېژنم چې هغه محتاج او فقیران او غریبانان پکې. نو زما لپاره بهتره خبره کومه ده چې زه دلته قرباني وکړم په دې ښار کې چې زه اوسېږم، که نه زه څوک په دې مکلف کړم چې ما نه په خپل ښار کې او په خپل وطن کې قرباني وکړي. یعنې افضله خبره په دې کې کومه ده، دلته قرباني کول که نه په خپل ملک کې قرباني کول. الجواب بالله المستعان. شرعي طریقه خو دا ده چې قرباني سړی په هغه ځای کې وکړي چې په کوم ځای کې اوسېږي. کوم ځای کې چې قرباني کوونکی پاتې کېږي نو په کار دا ده چې هغه قرباني په خپله باندې وکړي، په خپل لاس باندې بلکې قرباني وکړي او د هغه نه خپله خوراک هم وکړي. د قرباني کولو مقصد دا نه دی چې صرف غوښې سړی راجمع کړي، بلکې مقصد په دې کې دا دی چې د دې مبارکې شاعري اظهار وکړي، دا ښکاره کړي او دا مبارکه شاعره په خپل لاس باندې را ژوندۍ کړي. نو دا پکې غټه فایده ده. او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې ته وګوره چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله قرباني کوله، عقیقه به یې کوله، نو دا به په خپل کور کې په مدینه کې کوله. داسې رسول صلی الله علیه وسلم نه دی کړي چې دا یې مکې ته لېږلي وي. مکې ته لېږلي وي سره د دې نه چې مکه هلته فقرا، غریبانان، محتاج خلک ډېرو د مدینې په نسبت. خو رسول صلی الله علیه وسلم داسې کار نه دی کړی چې هغې مکې ته لېږلي، بلکې په مدینه کې کړې ده. وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلاله. رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کې خیر دی او د رسول صلی الله علیه وسلم دغه طریقه و. نو اصل خبره خدا شو چې قرباني والا په کوم ځای کې چې پاتې کېږي نو هلته به قرباني کوي او بل ځای ته به نه لېږي. لیکن که داسې یو صورتحال لکه ورور دا خبره کوي چې دا په یو ښار کې دی، په یو ملک کې دی او د اهل او د کور والا په بل ملک کې دي، نو که د داسې وس کېږي چې دوه قربانیانې وکړي، یو د خپل ځای کې چې کوم ملک کې پاتې کېږي هلته قرباني وکړي او بله قرباني د خپل اهل سره وکړي، نو دا بهتره او غوره خبره ده. دا بهتره او غوره خبره ده چې دوه قربانیانې وکړي. او که چېرته دا وسې نه کېږي نو بیا په دې باندې څه ګناه نشته دی چې خپل اهل ته پیسې ولېږي او هغې د دې نه قرباني وکړي، د نیابت وکړي په قربانۍ کې او دا د هغې سره په قربانۍ کې شریک شي، بیا په دې کې څه حرج نشته دی. والله اعلم.